یو سړی پر دې زنانه له وګوري او د قشن کشر انسان له وګوري چې دغه په مخ باندې وښنه د شهوت په نظر باندې پوه شه بدی باندې چې دا زنا ده. امام زاهبی رحمه الله لیکلي کبایر کې وان نظرته بالشهوه الى المراه والامر د زنا، انسان چې د شهوت په نظر باندې پر دې زنانه له وګوري او هغه کشر له وګوري چې دغه په مخ باندې وښنه زاهبی سے فرمایي و دام زنا ده. دې سلیم زنا وکړه. بلکې کبایر کې لدا خبره ذکر کړې د چې درې قسم عمل د قوم لوط ولادي او اخ انسانان چې کشرانو له پر دې زنانه له ګوري، دویم دغه سره الله سوځي، دریم دغه سره بد اخلاقی وکي وی اولنی دواړه د په ګناه کې ډیر سختي په نسبت سره دریم لا ان دریم خو ګناه ده اولنی دواړه چې ګورې دې ګناه وړي انتهایی ډیر زیاتره. نو زاهبی صاحب ځکه فرمایي یو سړی پر دې زنانه له وګوري او د قشن کشر انسان له وګوري چې دغه په مخ باندې وښنه د شهوت په نظر باندې پوه شه بدی باندې چې دا زنا ده. بلکې به د شي خبره کړې ده چې د دې وجنه سلف صالحینو په دې کې سخت مبالغه کړې ده، الاعراض عن المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم. کوم انسانان چې بیګری دي دغه اغله به نظر هم نه کوي، دغه سره به یو ځای مجلس هم نه کوي، دغه سره وفات کیږم نه. حتی تر دې پورې سلف صالحینو بدام ویلي وې کزمن سر چرته په کوټه کې یو زنانه وې اوې زنانه پاتې شي دومره خطر به نه محسوسي کې لکه یو بیګری نارینه شي پاتې شي، دومره سخت. حدیث کې د امر چې د نبی صلی الله علیه وسلم خاله وفد راغی پای کې کشر له کور امر کې وې دا ورسته کوي موږ له تعلیم راکې. تر دې پورې اهل المدا خبره ذکر کړې دا چې د سره پاتې کېدل دا کور کې د دکان کې د حمام کې د ناروا ده حرام ده، لکه څنګه چې د پردي زنانه سره پاتې کېدل حرام حق زره ده خشان. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وما خلا رجل بامراه نه واځي کېږي سړیو د زنانه سره الا کان شیطان مگر ابلیس دی غوې دریم دی. حتی امام زاهبی لیکلی دی چې بیګری انسانانو کې بعض د انسانان دي يفوق النساء بحسنه چې هغه د بعض ډیر زنانو نه په دې فتنه کې اوچت دي. عمر رضی الله جمیل ابن جمیله ولیدو چې دا کیسه سره وې دا وختې ته لری کوي وختې چور باندې اخره لاغ نورم حسن ورکی ولکه دا د شجاله ورګه چې ډیر حسن انسانانی ځکه دا فتنه ډیر لوی ده. نو ځکه حکم یې دواړو یو شش. ابن حجر اسقلانی رحمه الله الحیثمی وې دا زنا د کبایرونو شمار لیدا او ټول علماء په دې کې اجماع کړی دا اجماع. حتی په دې کې د علماء اختلاف راغلی چې دا قتل ډېر خطرناکه مسله کې دا زنا. صحیح خبر ادا ده چې شرک په دې ټولو کې لوی دی، دغه نور څه به مرتبه د زنا او د قشم به د نور ګناهونو اې دې به جدا جدا مرتبه هم دي. قران او سنت شکل انسان وګوري مطالعه کوي هغه آیتونه بدله معلوم کړی شي چې په باب د زنا کې او هغه احادیث بدله معلوم کړی شي. صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض احادیث. عبد الله ابن عمرو فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خپل ملګرو لا او بایعکم علی ان لا تشرکوا بالله شیئا، زب سره بیعت کوم په دې خبره باندې ګور شي د رب العالمین سره به هیڅ په هیڅ شي کې شریک نه جوړاوي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او نبو وجنه هغه نفس دغه وجل الله حرام کړی دی مگر په حق وجل شي، معنا قتل وکي شاده شودل زنا وکړه مرتد شو. ولا تزنوا زنا بم نه کوي، ولا تسرقوا غلا بم نه کوي، ولا تشربوا مسکرا نشي شي نه بم نسکي. او ویل فمن فعل من ذلك شيئا چې دا کار وکي فاقيموا عليه حده، قائم دل بشي باغه باندې حد دا غدا به قائم کړو شو باغه باندې حد دا غدا غره لپاره کفاره ده. او چا چې دا کار نو کړو څنګه الله غره سونه کې پټی کې د دې عیسی په الله باندې او چې دا کارونه ونه کړه نبی رسول الله فرمایي زمين ته له علی الله الجنه و زه دې انسان لا ضمانت ګرما چې رب العالمین ودا سره جنت له داخلي. تاسو ګورئ په دې حدیث کې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تسن زنا مکوي چې کوم سړي د زنا نه ځان وساتو رسول الله فرمایي زه د جنت ذمہوار يم دله
نتیجه دارو وتلا چې کله وسړی په جنا کې واقع دی کاغه جنا د سترګو دا کاغه د غوګونو دا کاغه د ژبې دا کاغه د لاس دا د خاص اندام دا د محمد رسول الله هغه وکالت او ضمانت د جنت د انسان نه نفش